دا 15 اړین ټکي باید عملي کړو. لومړی هره ورځ 10 تر 10 دقیقو پلي تګ وکړئ او د تګ پر وخت وخاندئ. تر ټولو دا ښه لاره د خفګان د له منځه وړلو لپاره ده. دوهم، هره ورځ حداقل د 10 دقیقو لپاره په یو آرامه ځای کې چې هیڅ غږ نه وي کښېنئ. دریم، هیڅکله لږ خوب مه کوئ. خپل په ټاکلې کچه هره شپه باید خوب وکړئ. څلورم، کله چې هر سهار له خوبه پاڅېږئ تر ټولو لومړی دا باید له ځان سره ووایاست چې د نن ورځې موخه مې دا ده. پنځم، تل له دې دریو شیانو سره ژوند وکړئ: ځواک، احساس او شوق. شپږم، د 80 کالو څخه ډیر او د 6 کلونو څخه کم عمر سره په ورځ کې خپل وخت تیر کړئ. اووم، ډوډۍ پر خپل وخت وخورئ. د میوو او له سبزیجاتو څخه ډیره ګټه واخلئ چې وکولای شي خپل ځان په سمه توګه تغذیه کړئ. اتم، هڅه وکړئ حداقل په ورځ کې د 3 نفرو په خوله خندا راولئ. نهم، خپل ځواک په بېځایه او منفي فکرونو یا هم هغه څه چې ستاسو په واک کې نه دي مه مصرفوئ. د هغه پر ځای په مثبتو اړخونو فکر وکړئ او ترسره یې کړئ. لسم، سهار سم خوراک وکړئ. غرمه منځنۍ او ماښام لږ ډوډۍ وخورئ. 11، حتمي نه دي چې په هر بحث یا هر ځای کې ګټونکی سئ، نو د نظرونو اختلافات پر ځان ومنئ. 12، خپل ژوند له نورو سره مه مقایسه کوئ. تیر هیر او راتلونکي په اړه فکر وکړئ. هیڅوک ستاسو د غم او خوشحالي مسؤلیت نه لري پرته له تاسو څخه. 14، تل بخښنه وکړئ. هر وضعیت څه بد وي څه ښه حتما یو وخت بدلون مومي. 14، تل ښه ملګرو سره په اړیکه کې واوسیږئ ځکه د یوازیتوب په وخت کې به یوازې هغوی در سره وي. او 15، هره شپه کله چې بیدېږئ نو لومړی د خپل ورځ لپاره مننه وکړئ.